یو عیسائی او یو مسلمان الگ دوانو په یو کالج کې سبق وي د یو عقیدم ثابتېږي هغه هم ثابت شي او کار هم سم شي چې دوانو یو ځای سبق وي دا عیسائی ورته وایي چې داسې حساب دی چې یو سړی را روان دی مثلا موږ ستاسو د جماعت ته را روان وو که نو مثلا موږ ته لار نه ده معلومه او سره غرمه ده تکړه غرمه چې به ورته وایي چې مشران به ورته اوس خو موږ نه پښتو هم ورو یېرېږي هغه هم چې دی موږ پته نه لګي تکړه غرمه به دی ته وایي خو اوس تکړه غرمه وینه نو مخکې به پخوا وه اوس خو د شپې ملکان ځینې پر وډونو ګرځي او د ورځې هم پر وډونو ګرځي ټوله ورځ چهل پهل وي مخکې به تکړه غرمه دا وه چې کله به زمیندارو چې دی هغه به څه وکړه غرمه به شوه او د انور چې دی دا به د منځ ته راغی زمیندارو به کار مال پرېښو راتله به ټول کور ته چې کور ته به رال بیا به چې د ماسپښین مونځونه وکړه بیا به ښه دوه لا ښکته شه بیا به چې دی خلک کاروبار ته وته اوس د ورځې او د شپې په 10 بجې خلک کاروبار ته لاړ شي بیا ټوله ورځ دوکانونه کولاو وي که نه بیا نه بندېږي هغه شی ختم شو زمونږ نه بهرحال خو را روان او هغه ته ستاسو د مسجد لار نه ده معلومه او د چوک ته راورسېده مثال په طور او د چوک کې یو غټه ونه ولاړه ده او هغه غټه ونه تکړه غرمه ده یو سړی چې دی د هغې لاندې ملاست دی اوده دی آرام فرما دی او بل کس ورته ناست دی دا عیسائی ورته وایي ښه ګوره دونه ظالمان دي چې د کم ځای نه را روان شي او ټک څه کوي هغه د مسلمان په عقیده باندې چې د ده عقیده به څنګه خرابه کړو لهذا چې دی ناست دی دې ته نه تپوس کوي یاره چې دا یو اوده دی او یو چې دی هغه ورته ناست دی وی دریم سړی را روان دی هغه دریم چې را روان دی هغه ته هم د دې مسجد لاره نه ده معلومه ورته وایي دا دریم سړی چې دی دا به د دې اوده نه تپوس کوي که د دې ایخ نه به تپوس کوي ستاسو نه تپوس کوم چا نه به تپوس کوي ویخ نه به تپوس کوي نه مسله خو همدا ده که موږ دې ته وایو دې علما کرامو سره کېنئ نو بیا مو څوک نشي دوکه کولی ښه دا د ایمان څوکیداران دي د ایمان څوکیداران دي دا د دین څوکیداران دي دوی په دین باندې پیره ورکوي دوی د دغې دجالانو یوه خبره رانیسي او په هغې به امت مسلمه د هغې نه بچ کوي لہذا ظاهري زما او ستا عقل دا وایي چې دا چا نه به تپوس کې د ویښ نه به تپوس کې علما کرام وایي چې نه د اوده نه به تپوس کې ولې به د اوده نه تپوس کې د هغې وجه څه ده دا عیسائی چې دی دا د مسلمان په عقیده باندې وار کوي لګیا دی دغې نوجوان ته وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی پیغمبر دی په دې دنیایي ژوند سره په دې دنیایي سترګو سره په دې دنیایي بدن سره په هغه اسمان ته ژوندی الله پاک خېژولی دی نبي علیه السلام وفات شوی دی د دې دنیا نه رحلت کړی دی د قبر په ژوند کې ژوندی دی خو هغه بیل ژوند دی هغې ته د برزخ والا ژوند وایي لهذا هغه ورته وایي چې یو هغه پیغمبر چې هغه په دنیا کې ژوندی دی په دغې ژوند سره ژوندی دی هغه دنیا ته تشریف راوړي نو دا خو د عیسائی خبره ده چې بیا خو خلکو له په عیسایت باندې عمل کول پکار دي بیا خو خلکو له لا اله الا الله عیسی روح الله ویل کلمه پکار دي الان کې داسې نه ده نو هغه د علماو سره ناست چې علماو سره ناستو نو هغه ورته وایي چې نه د دې اوده نه به ځکه تپوس کوي دا کم چې ورته ناست دی نو ده ته هم د لارې پته نشته دی په دې انتظار باندې دی چې دا بزرګ به راپاسي او د ده نه به تپوس کومه چې دا لار کم خواتلې ده او دا چې کم را روان دی ده ته هم لاره نه ده معلوم دا چې په یخه را روان دی ده ته هم لاره نه ده معلومه دی به هم تپوس د چا نه کوي د دې اوده نه به تپوس کوي دا دواړه به دا اوده راپاسي او د هغې نه پس به ورته هغه لار ښي د دې مسجد هغې لارې ته به رارسي بیا نو هغه ورته وایي هغه څنګه هغه ورته وایي چې زه دا ختم نبوت والو سره ناست یم ولې ناست یم هغې دا وایي چې عیسی علیه السلام چې دی هغه ژوندی دی خو چې هغه دنیا ته تشریف راوړي نو په انبیاو کې یو پیغمبر داسې دی د هغه کلمې دوه دي د نورو انبیا علیه السلام کلمه یوه ده د عیسی علیه السلام دوه کلمې دي د عیسی علیه السلام د خپل دور کلمه لا اله الا الله عیسی روح الله وه دوباره چې تشریف راوړي کلمه به کومه وایي لا اله الا الله محمد تپوس د چا نه کوي د محمد رسول الله نه کوي لګیا دی د محمد رسول الله په شریعت باندې عمل کوي دویم جز په شریعت باندې دلالت کوي که نه د دې نه شریعت ثابتېږي که نه نو د عیسی علیه السلام شریعت خو لا اله الا الله عیسی روح الله والا شریعت و هغه د تورات او د انجیل والا شریعت و خو چې دوباره تشریف راوړي نو کلمه به دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله نو د محمد رسول الله د شریعت اعلان کوي چې ما چې کومه لار ده اوس هغه د جناب محمد رسول الله والا لار ده
نو هغه دی وجه نه وته هغه چې د ودنه به تپوس کې هغه به ځي. ګوره عیسی علیه السلام به باقاعده تشریف وړي، هغه به حرم شریف ته تشریف وړي، د نبی علیه السلام پر روضه به حاضرېږي. نبی علیه السلام فرمایي زما پر روضه چې راشي هلته به ما ته صلات او سلام وي، زه به د صلات او سلام جواب ورکوم. او هلته به عیسی علیه السلام ته الله پاک دوه علمونه ورکوي. مخکې نه ورسره دوه علمونه دي، یو د تورات او د انجیل علم دی. دوه علمونه الله پاک دا قرآن کې الله فرمایي دوه علمونه به نور ورکوي، یو چې دی هغه به د قرآن ورکوي او دا به د حدیث ورکوي. نو دا دوه علمونه به زده کوي او بیا به په دنیا کې حکومت کوي 45 کال. څومره؟ 45 کاله. عیسی علیه السلام چې دنیا ته راکوشي عمر به 15 او یا کاله وي. څومره کاله به وي؟ او ختلی چې اسمان ته څومره وخت وشو؟ 2025. او دا عیسایان وي چې د خطونه پس زما له د انګلیش نه راځي، قاری صاحب له انګلیش ورځي، ما د انګلیش داسې نه دی ویلی کنه. نو د اسمان ته د خطونه پس د هغه څومره کالو شو؟ 2025. صحیح شوه که نه؟ دومره کال یې په اسمان کې وشو. اوس د اسمان نه چې راکوزېږي کله به راکوزېږي تاسو ته څه پته شته؟ هېچا ته پته نشته. نخي حضور صلی الله علیه وسلم خولی دي 3000 کاله پس راکوزېږي، 4000 کاله پس راکوزېږي، خو چې راکوشي نو عمر به څومره وي؟ 15 کاله. عجیبه خبره نه ده؟ عمر به 15 کاله او عمر یې اوس څومره تیر که؟ 2025 کاله تیر کړو چې راځي نو عمر به 15 کاله. دا خبره عجیبه ده که نه ده؟ اوس که عیسایان دا تاسو ته وي چې تاسو خو دا وایې دا به څه کوي بیا؟ عزتمنو مسلمانانو دا بالکل آسانه ده، بالکل آسانه ولې ده؟ زموږ یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی علامه یوسف لودیانی شهید رحمه الله. د هغه نه زموږ یو ملګری مفتی راشد مدني صاحب فرمایي وي ما د هغه په سر باندې مالش کو او ما ورته دا ووې چې حضرت دا خبره خو داسې ده چې راکوزېږي نو 15 کاله عمر دی او اوس یې 2015 کاله د تیر کړه په اسمان کې. صحیح شوه؟ نو دا خو چې راکوزېږي نو یا به 3000 کاله عمر وي یا به 4000 کاله عمر وي. نو هغه ما ته وفرمیل چې پاگله ته په دې دونه اسانه سوال باندې نه پوهېږې. هغه ورته حضرت څنګه؟ هغه ورته وفرمیل چې د هغې ځای چې په هغې کې د دنیایي نور او سپوږمۍ راخیږي او هغه ځای چې په هغې کې دنیایي نور او سپوږمۍ نه راخیږي د هغې ځای حساب کتاب او چې کوم ځای دا راخیږي د هغې ځای حساب کتاب چې کوم ځای دا نه راخیږي د هغې ځای 50 ورځ او دا کوم ځای کې چې دا نور سپوږمۍ راخیږي د دې 50,000 کاله دا برابر دي. د قیامت یوه ورځ څومره ده؟ 50,000 کاله. د قرآن کې الله فرمایي د قیامت یوه ورځ 50,000 کاله ده د دې دنیا په اعتبار سره، ورنه هغه یوه ورځ ده. دقه شان اسمان کې یوه ورځ د دې دنیا د ورځو په اعتبار سره 50,000 کاله چې دلته تیر شي هلته یوه ورځ چې دی هغه برابر شي. نو اوس که عیسی علیه السلام 3000 کاله په اسمان کې تیر کړي نو د 50,000 کاله په مقابله کې دا 2-3 منټه جوړېږي. داسې ده که نه؟ نو د دې وجې نه عیسی علیه السلام چې اسمان ته خته الله پاک ورته حکم وکړو غسل وفرمایا چې غسل یې وکړه. الله پاک د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې اسمان ته وخېژو. کله چې اسمان ته وخته نو اوس چې واپس د اسمان نه راکوزېږي دنیا ته نو حضور فرمایي هغه د غسل اوبه به د ویښتو نه ساسي کومه چې په دنیا کې غسل کړی دی هغه اوبه به د ویښتو مبارکو نه ساسي. نو د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په اسمان کې به یا که 3000 کاله شي خو 3 منټه به تیر کړي یا به چې دی نو 15 منټه به تیر کړي یا به 6 منټه تیر کړي او دا ویښتو اوبه دا وچېږي څه تا ته پته یې که نه؟ کله چې دا ووینځې دا زلف والا ته پته یي دا په اسانه باندې نه وچېږي. لہذا عیسی علیه السلام چې راکوزېږي 15-16 منټه په اسمان کې شوي دي واپس به دنیا ته راکوزېږي. نو دا 75 سالو په عمر کې ختلی او د 75 سالو په عمر کې به دنیا ته راکوزېږي. او حضور فرمایي څومره کاله به په دنیا کې پاتې کېږي؟ 45 کاله به پاتې کېږي او په دغه 45 کاله کې به عیسی علیه السلام په شریعت محمدي باندې عمل کی، شریعت محمدی په دنیا کې قائم وي. د دې وجه نه چې اسمان ته خطه کلمه لا اله الا الله عیسی
عیسی روح الله وا د اسمان نه چې راکوزیږي کلمه به لا اله الا الله محمد رسول الله وي د دې وجه نه عیسی علیه السلام چې راکوشي نو چې وفات کیږي نو څومره عمر به وي 100 کاله څومره عمر به وي 100 کاله مسلمانان به په جنازه کوي جنازه پس به بیا مسلمانان دفن کوي او چې دفن کوي نو کم ځای کې به دفن کیږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره پر روضه مبارکه کې اوس د حضور سره درې قبرونه دي دوه د هغه حضور صلی الله علیه وسلم دا مرګرو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د سلورم قبر ځای خالی پروت دی پاغي کې حضور فرمای څوک به دفن کیږي هغه به عیسی علیه السلام دفن کیږي د قیامت پر ورځ زمارور عیسی علیه السلام به داسې را پاسو یو طرف ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بل طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لہذا دا زمونږ د عقیدې سره دا زده کوو کنه بس زده کوو ان شاء الله هر علی عزتمند مسلمانانو دوی چې ماته سونه ټیم خولو هغه ټیم پورش یو غنټه شوا تقریبا بهرحال خدا له درخواست کو چې یو خو خپل عقاید چې دی هغه مضبوط کړي او د عقاید په باره کې د خپل علماو سره کینی اسنه سبا د څوک داسې سوالو کې او د ایمان ډاکوان چې دی هغه ډیر نن سبا ګرځي قادیانی د ایمان ډاکو دی مرزا جیلمی د ایمان ډاکو دی جاوید غامدی د ایمان ډاکو دی دا ټول د ایمان ډاکوان په مونږ تاسو پسې ګرځي زما په نوجوان باندې دا مهنت کوي چې داغه نه عقیده واخلي داغه نه ایمان واخلي او د ټولو نه اعلی شی دا په دنیا کې ایمان او عقیده ده لہذا دغه ایمان او عقیده با حفاظت کو په دغه عقایدو کې یو عقیده ختم نبوت ته یو د عیسی علیه السلام د راکوزیدو ده یو د عیسی علیه السلام په دنیا کې د حکومت ته یو د امام مهدی علیه رضوان ده دا زمون اهم عقاید دي لہذا دا خپل عقاید دا بس دکو او په دې باندې با خپل ایمان مضبوطو ځکه چې اخیری خبره تا کوم دا ایمان دومره قیمتي شی دی چې د قیامت پر ورځ سړی جنت ته ځي دا به د ایمان په بنیاد باندې ځي ښه الله پاک چې فرمایلی چې زه به کافر مشرک نه بخم دینه علاوه چې وغواړم نو بخښنه به کوم